دا د امریکایي هلیکوپټر اپاچي نمونه ده چې د خوست د مندوزۍ ولسوالۍ د دې ځوان په لاس جوړ شوی. نږدې 2 متره اوږدوالی، 1.5 متر سور او شاوخوا 20 کیلوګرامه وزن لري. نوم رشید الله دی، د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حسنځای کلي اوسېدونکی یم او په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات پوهنځی دریم کال محصل یم. مو چې د وړکولي څخه د رسامۍ سره ډېر شوق و او مخکې مې MBA هم جوړ کړی و او خلکو زه ډېر تشویق کړم او زه مو د دې نه وروسته بیا داسې فکر وکړو چې زه یو هلیکوپټر هم جوړ کړم او ما وکړی شول چې زه داسې هلیکوپټر په وال فکر جوړ کړم. رشید الله په د هلیکوپټر کې له آهن چادر، 3 ډایناموګانو، پلاستیکي ټوټو او ځینو نورو شیانو کار اخیستی دی. دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دا برخه کې موږ سره ډېره مرسته وکړي او زه به د ملي اردو تخنیکي برخه کې ډېره مرسته وکړم او زه غواړم چې دې لارې وطن ته خدمت وکړم. که څه هم رشید الله د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل دی، خو له تخنیک سره ډېره علاقه لري. تر دې مخکې د افغان ملي اردو دا نمونوي ټانک هم جوړ کړی دی.